السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دو بعدي یا درې بعدي حرکتونه وایو. په دې درس کې مایل پرتاب وایو. څه وایو؟ مایل پرتاب یا پرتابی حرکتونه. درې ډوله مایل پرتاب حرکتونه په روزمره ژوند کې لیدل کیږي. یو اوبلیک یعنی د افقي سطحه باندې مایل پرتاب. سطحه افقي د پرتاب څنګه دی؟ مایل دی. اوس په دې کې مختلف ډولونه سوالونه جوړیږي، پوښتنې جوړیږي. یو مایل پرتاب د سطح نه سطحه پورې دی، بل مایل پرتاب د سطح نه په یوه ارتفاع پورې دی، دې ځای پورې، بل د یوه ارتفاع نه مایل حرکت یا د ځمکې نه ښکته ژوروالي پورې، یعنې د کوم ځای نه چې دی پرتاب شوی دی اخري سرحد یې ښکته دی د مبدا نه، دلته اخري سرحد یې پورته دی د مبدا نه، او دلته مبدا او انجام یې څنګه دي؟ په ارتفاع کې مساوي دي. نو په افقي سطحه باندې مایل پرتاب کې درې ډوله مثالونه جوړېدلی شي. په همدې ترتیب دویم ډول چې دی هغه افقي پرتاب دی. چې دا په ارتفاع باندې په افقي ډول پرتاب کیږي، بیا راځي د جدي تاثیر لاندې مایل پرتاب غوره کوي. یو دا چې د افق سره زاویه صفر ده، تیتا څنګه ده؟ 0 درجې ده. یو سوال ورکې بل هم جوړیږي د مثال په ډول. که چیرته د یخ یو غونډاری داسې راځي یا د افق سره یوه زاویه جوړه کړي، دا جسم به څنګه غورځېږي یا په څومره فاصله کې به غورځېږي؟ دلته تیتا 0 ده، دلته تیتا قیمت لري منفي زاویه ده. بل مایل پرتاب دی خو سطحه افقي سطحه نه ده، سطحه مایله ده. مثلا د غونډۍ په سر باندې یا غونډۍ ته خیږي تاسې تیږه واروئ، اوس د دې ځای نه ته یو پرتاب کوي داسې ځې دلته غورځي، یا د غونډۍ نه ښکته طرف ته ته یو پرتاب کوي د افق سره یوه زاویه جوړوي. دلته غونډۍ زاویه جوړوله، دلته غونډۍ زاویه جوړوي. اوس دا ډول حرکتونه انشاءالله راتلونکي درسونو کې وایو. په دې درس کې ساده مایل پرتاب وایو چې په افقي سطحه باندې واقع شوی دی. د هغې د تشریح دپاره د دې په خاطر چې بیا ځای وي دا پاکوم، انشاءالله د ټولو ډولونو کې به مثالونه حلیږي. اول ساده مایل پرتاب وایم. مثلا دا یوه افقي سطحه ده، مایل پرتاب یې دې ځای نه پرتاب شو، دلته بیرته په ځمکه باندې ولګېدو. اوس همدا محور د ایکس محور، دا محور یې د وای محور، دلته په یوه لومړني سرعت سره یا په V0 سرعت سره پرتاب کیږي. دا مستقیما حرکت نه کوي، د جي تاثیر ور باندې دی، د حرکت رو رو سوکه کوي، ښکته راولي. دا حرکت په ایکس او وای محورونو کې تشریح کیدلی شي. نو د ایکس په محور باید د دې وکتور مرکبه پیدا کړم
چې هغې ته وایم وي صفر اکس د وای په محور مرکبې وي صفر وای. اوس راځو په دې دواړو محورونو باندې د حرکت مطالعه کوو. د حرکت مغه درې معادلې دي، نورې معادلو ته اړتیا نشته. د وای په محور باندې تعجیل د جی تعجیل دی، مستقیما په ځمکه باندې عمود تاثیر کوي. قیمت 9.1 متر بر سکند مربع دی او جهت د ځمکې پر لور دی. هغه محور ته چې مثبت وایو وایو د جی قیمت به منفي 9.1 متر بر سکند مربع شي. نو د وای په محور معادلې دي مخ پورته پرتاب په څیر دي. په کوم څیر؟ مخ پورته پرتاب. ځکه مخ پورته پرتاب کې تعجیل جی دی او سرعت هلته وي صفر و دلته مرکبه ده، نور همغه دی. مثلا که دا جسم دومره پورته شوی وي دلته به په عمودي پرتاب کې دلته وي. که دا جسم دې نقطې ته راغلی نو عمودي پرتاب کې به یې اعظمي نقطه وي. بیرته راګرځي چې دې نقطې ته راشي جهت مرکبه ښکته راځي، دلته به دا نقطه شي او چې دې نقطې ته رسیږي دا به دلته را رسېدلی وي. یعنې د دې مایل پرتاب حرکت د وای په محور باندې همغه د مخ پورته پرتاب د حرکت معادلې دي او د ایکس په محور باندې که چېرته د هوا د مقاومت نه صرف نظر وشي نو تعجیل څنګه دی؟ صفر دی. تعجیل 0 متر بر سکند مربع او د وای په محور باندې تعجیل جی ای وای دا مساوي کېږي منفي جی. او د حرکت معادلې تیارې لرو، لیکو یې ځان ته. وي 2 مساوي کېږي وي 1 جمع ای ټي، دلته ایکس مساوي کېږي وي 1 ټي 1/2 ای ټي مربع 2 ای دلته ایکس وي 2 مربع منفي وي 1 مربع. دا د حرکت درې معادلې دي. د همدې معادلونو استفاده کوو او دغه سوال نقطه په نقطه تحلیل کولی شو. که چیرته د اعظمي نقطې ته د رسیدو وخت غوښتی، که چیرته د ټول پرتاب وخت غوښتی، یا د ایکس په محور باندې ټوله فاصله یا رینج غوښتی، دا ټول ورنه پیدا کیږي. همدغه د حرکت د معادلو څخه استفاده کول دي. څه فرمولونه ثبوت شوي دي په کتاب کې هغه ثبوتوم، خو د هغې یادول لږ سخت کار دی. بیا چې مثالونه حلوم مستقیما د دې دریو نه استفاده کوم، سوال حلوم. خو دې په خاطر چې هغه فرمولونه ثبوت شوي وي هغه هم د همدې معادلو تحلیل او تجزیه ده. نو اول راځم هغه ثبوتوم. اول کې ټایم اف فلایټ دی، د پرتاب وخت. ټایم اف فلایټ د پرتاب وخت. ټي ټوټل ورته وایم. ټوټل ځکه ورته وایم بیا د اعظمي نقطې ته بیا ټي اپ وایم. نو د ټوټل وخت پیدا کولو دپاره د کومې معادلې نه استفاده وکړو؟ دلته راځو دوو معادلو کې ټي لرو، یو دا معادله ټي لري بله دا معادله ټي لري. دې کې هم ټایم شته، دې کې هم ټایم شته. خو په دې کې اسانه چې دا درجه 1 ده، دا بیا درجه 2 ده. نو که په دې حلیږي ښه، که نه حلېده بیا مجبور یم دې ته راشم. اول راځم د اولنۍ معادلې ته. په اولنۍ معادله کې دواړو نه استفاده کوم. اول دا حلوم بیا دا حلوم. اول دې ته راځم. په دې نقطه کې د وای قیمت څومره دی؟ دلته وای
د ایکس په محور باندې منطبق دی نو دلته وایي 0. دویمه معادله لیکم د وای په محور دا معادله د وای په محور څیړم نو دلته ایکس په ځای به څه شي دلته وای د وی یو په ځای به څه شي د وی 0 وای مرکبه دلته وای مساوي کیږي وی 0 وای ټي منفي 1/2 جی ټي مربع. دویمه معادله مې ولیکله د وای په محور باندې دلته وای په دې نقطه کې څو دی 0. پام مو وي په دې نقطه کې دلته وای 0 دی که حرکت دلته راغلی بیا نه 0 کیږي ټایم بیا نه پیدا کیږي که دا دې نقطه کې بیا هم نه کیږي. دا فرمولونه چې موږ ثبوتو خاص او خاص دغه شکل پورې تړلي دي. وی 0 وای که چېرته دلته یوه زاویه راکړې د ایکس محور سره تیتا نو وی 0 وای مقابل ظله ده مقابل ظله د ساین تیتا سره پیدا کیږي نو وی 0 وای په ځای لیکمه وی 0 ساین د تیتا ټي منفي 1/2 جی ټي مربع. دا یوه معادله یې راکړه درجه 2 نظر ټي ته ټي ورنه پیدا کوم نو دې ځای کې ټي مشترک وی 0 ساین د تیتا منفي 1/2 جی ټي. داسې دوه عددونه چې خپل منځ کې ضرب شي ځواب 0 راکړي نو که هغې دواړو عددونو کې یو عدد هم 0 وي ځواب 0 راکوي که دواړه 0 وي ځواب 0 راکوي نو یا به دا ټي 0 وي یا به دا ټول حد 0 وي. اول راځم ټي یو دې ته ټي وایم 0 نو حد 0 کېږي یو جذر دا شو یا به دا 0 وي یعنی وی 0 ساین د تیتا منفي 1/2 جی ټي مساوي 0 که دا حد 0 کم ټي عدد هم واخلي 0 ضرب عدد 0 راکوي دې ځای نه به وی 0 ساین تیتا مساوي شي 1/2 جی ټي چې مساوات نه واړوم مثبت 1/2 جی ټي 2 به دلته راشي 2 وی 0 ساین تیتا جی ورسره ضربېږي نو هغه به مخرج ته لاړ شي او دا به مساوي شي ټي. ګوره ټوټل دا نقطه مې نیولې ټول فلایټ یا ټول پرتاب مې په پام کې نیولی د ټول پرتاب وخت ټي به څو شي 2 وی 0 ساین د تیتا پر جی. که دا څوک حفظي زده کوئ زده یې که نه یې زده کوئ هغې معادلې نه استفاده کیږي. دلته لیکمه ټي ټوټل دا مساوي کیږي 2 وی 0 ساین د تیتا پر جی. کلم چې دا پیدا کړو راځو د اعظمي نقطې ته د رسیدو وخت پیدا کوم. اعظمي نقطې ته د رسیدو وخت یعنی په څومره وخت کې به د اعظمي نقطې ته رسیږي. دا او دا حرکت د وای په محور سره معادل دی نو د اعظمي نقطې ته د رسیدو وخت دپاره دغې معادلې نه استفاده کوم د وای په محور باندې نو وی 2 وای مساوي کیږي وی 2 د وای په محور وی یو د وای په محور یا 0 وای دلته د وی یو په ځای وی 0 لیکل شوی نو وی 0 وای منفي جی ټي د ا په ځای منفي جی ټي. په اعظمي نقطه کې د وی د وای د محور مرکبه 0 ده. په اعظمي نقطه کې وی وای 0 دی خو وی ایکس لري وی ایکس لري وی وای څنګه دی 0 دی نو 0 وی 0 وای په ځای وی 0 ساین د تیتا منفي جی ټي چې دې خوا راواړوم جی ټي به مساوي شي وی 0 ساین د تیتا ټي به مساوي شي وی 0 ساین د تیتا پر جی. دا د اعظمي نقطې نو ټي اپ ورته وایم څه شی د اعظمي نقطې وخت ټي اپ دا مساوي کیږي وی 0 ساین د تیتا پر جی. د اعظمي د وخت ټوټل وخت 2 چنده دی ګوره 2 ورکې اضافه دي نو که دا پیدا کړي 2 کې ضرب کوي دا درکوي که دا پیدا کړي په 2 تقسیم کوي دا درکوي. دا وختونه شو. دویم وایي اعظمي ارتفاع په لاس راوړئ یعنی اچ یا د وای په محور باندې دغه ارتفاع د دې نقطې نه واخله تر دې نقطې پورې دا پیدا کوي هایټ. اوس هایټ د وای په محور تغییر مکان دی
تغیر مکان موږ دوو معادلو کې لرو، دلتا ایکس دلتا ایکس. دا که د ایکس په محور وي دلتا ایکس ورته وایم، که د وای په محور وي دلتا وای، که د آر عمومي یا شعاعي وکتور وي دلتا آر. خو مقصد ورنه څه دی؟ تغیر مکان دی. تغیر مکان دوو معادلو کې لرو، یوه دوه. د هر یوې نه چې استفاده وکړو موږ ته تغیر مکان راکوي. که چیرې د دویمې معادلې نه استفاده کوو نو په دې ځای کې به ټي د ټي اپ وي. که د درېیمې معادلې نه استفاده کوو وي دوه به په اعظمي نقطه کې څنګه وي؟ صفر به وي. نو که دې نه استفاده وکړم اسانه راځي. دواړو کې به مخ ته لاړ شو چې څه کوي؟ د ایچ پیدا کولو دپاره دلتا وای مساوي کیږي وی صفر وای ټي منفي یک بر دوه جي ټي مربع. اعظمي نقطې ته د رسیدو وخت دا دی وی صفر ساین د تیتا پر جي، وی صفر ساین د تیتا پر جي. دا لیکمه وی صفر وای په ځای د وای په محور مرکبه وی صفر ساین د تیتا، د ټي په ځای وی صفر ساین د تیتا پر وی صفر ساین د تیتا پر جی منفي یک بر دوه جی د ټي په ځای وی صفر ساین د تیتا پر جی چې مربع دی مربع. وی صفر مربع ساین 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 مربع پر جی منفي وی صفر مربع ساین مربع تقسیم جی مربع. دی جی سره دا مربع ختمیږي، دا چې مربع شي دی جی سره یو ختمیږي نو مربع ختمیږي. یک بر دوه یا دوه. وی صفر مربع ساین مربع پر جی وی صفر مربع ساین مربع پر جی. دا یک بر دوه که زه داسې ولیکم نو دلته یو دی دلته نیم دی، د یو نه چې نیم منفي کې نیم پاتې کیږي نو دا به شي یک بر دوه وی صفر مربع ساین مربع تیتا پر جی. که ترتیب کې ولیکئ وی صفر مربع ساین مربع د تیتا پر دوه جی. دا هایټ یا اعظمي ارتفاع شوه. په دویمه معادله کې مې قیمتونه وضع کړه، د ټي هایټ یې راکړو. اوس راځو که د درېیمې معادله کې مخ ته لاړ شو چې څه کوي؟ څویمه معادله کې درېیمه معادله کې دا به زه دلته ولیکم ایچ مساوي کیږي یا اعظمي ارتفاع وی صفر مربع ساین مربع د تیتا پر دوه جی. راځم د درېیمې معادلې نه استفاده کوم چې څه راکوي. دا د هرې معادلې نه چې زه مخته ځم دې په خاطر ځم چې تاسو لږ ډاډه شئ. کتاب بیخي کتاب پسې ټکي په ټکي مه ځئ، خپل تحلیل او تجزیه کوئ. دوه د ا په ځای منفي جي دلتا ایکس په ځای دلتا وای وی دوه وای مربع منفي وی یو وای مربع. وی دوه وای مربع یا وی دوه وای په اعظمي نقطه کې څنګه دی؟ صفر دی. د وای محور مرکبه په اعظمي نقطه کې صفر دی نو دا به شي منفي دوه جی دلتا وای مساوي منفي وی یو په ځای وی صفر وای یا وی صفر ساین د تیتا چې مربع د مربع. دا منفي به دې منفي سره اختصار شي نو دلتا وای به مساوي شي وی صفر مربع ساین مربع د تیتا پر دوه جی او دې دلتا وای ته اعظمي نقطه کې ځکه دا موږ صفر ونیو چې کله صفر ونیو نو اعظمي نقطې پورې دی دې ته وایي ایچ. نو د درېیمې معادلې کې نظر دویمې معادلې ته زر ثبوت شو. دا د اعظمي ارتفاع د پیدا کولو دپاره فورمول شو. اوس بل شی پیدا کول دي د ایکس په محور باندې د دې نقطې نه تر دې نقطې پورې څومره فاصله طی کړې. رینج ورته وایي
یا د ایکس په محور باندې څومره فاصله د مبدا نه څومره لرې غورځېږي. په ځمکه چې غورځېږي د مبدا نه به څومره لرې وي. یوه پنډوس که په بیا ټولګېده په یوې زاویې سره دا چې په ځمکه راغورځي لومړنی سرعت معلوم دی. نو کوم ځای نه چې وهل شوي څومره لرې به اولنۍ ډپکه یا په ځمکه راغورځېږي څومره لرې. نو د رینج پیدا کول لپاره دلتا ایکس دی. نو دلتا ایکس دې معادله کې هم شته دې معادله کې هم شته. د دې دواړو نه چې استفاده وکړم کومه چې موضوع وي د یوې نه به استفاده کوم که امکان لرو د دواړو نه خو دلتا ایکس به پیدا کوم. دلتا ایکس پیدا کولو دپاره اوس د دې نقطه او د دې نقطې ترمنځ دغه فاصله پیدا کوم. آر ورته وایي دته ایچ. آر پیدا کول دپاره څومره وخت په پام کې نیول کېږي؟ کلي وخت. د دې نقطې نه چې پرتاب شوی دې وخت دې نقطې پورې چې راغلی څومره وخت یې په بر کې نیولی؟ ټي ټوټل. نو همدغه د دویمې معادلې نه استفاده کوم. دلتا ایکس مساوي کېږي وي یو ایکس ټي منفي مثبت 1/2 ا ټي مربع. قیمتونه وي یو ایکس په ځای د ایکس په محور مرکبه وي صفر ایکس او وي صفر ایکس چې پیدا کوي کوساین د تیتا سره افقي مرکبه پیدا کېږي. نو دې په ځای لیکم وي صفر کوساین د تیتا ټي د ایکس په محور باندې ا څنګه دی؟ صفر دی. نو جمع ټول حد یې صفر کړو. دا به مساوي شي وي صفر کوساین د تیتا د دې ټي په ځای څومره وخت په پام کې نیولی په بر کې نیولی دا دی 2 صفر ساین د تیتا پر جی. 2 صفر ساین د تیتا پر جی. که ترتیب کې ولیکم وي صفر مربع 2 ساین د تیتا کوساین د تیتا پر جی. مثلثاتو ته که راشو ساین د الفا جمع بیتا دا مساوي کېږي ساین د الفا کوساین د بیتا جمع کوساین د الفا ساین د بیتا سره مثلثاتو کې به مې ویلي که الفا هم تیتا ونیسم بیتا هم تیتا دا به شي ساین د 2 تیتا ساین د الفا په ځای تیتا کوساین د بیتا په ځای تیتا جمع کوساین د الفا په ځای کوساین تیتا ساین د بیتا په ځای ساین د تیتا کوساین تیتا ساین تیتا کوساین تیتا ساین تیتا دواړه چې جمع کړم 2 ساین د تیتا کوساین د تیتا. نو دا مساوي کېږي د ساین د 2 تیتا سره. دې په ځای قیمت لیکم دلتا ایکس یا رینج. رینج یو نوم دی نور که دلتا ایکس ورته وایي دلتا ایکس اعظمي. دا مساوي کېږي وي صفر مربع 2 ساین کوساین په ځای ساین 2 تیتا پر جی. نو د رینج دپاره هم فورمول پیدا شو یا د ایکس په محور باندې څومره فاصله توی کړې هغه هم پیدا شوه. نو آر مساوي کېږي وي صفر مربع ساین د 2 تیتا پر جی. بله وګورئ چې دغه د پرتاب مسیر پارابولا شکل دی که نه دی؟ کوم شکل؟ پارابولا شکل دی او که نه دی؟ یا د پرتابي حرکت مسیر څیړو. څه څیړو؟ مسیر. نو د مسیر دپاره پارابولا بیضوي دایره چې هر څه څیړئ د هغه دپاره ایکس او وای په محور باندې دا ایکس متحول وي او وای تابع وي. ریاضي کې ایکس متحول وي او وای څنګه وي؟ مسیر وي. دلته چې موږ دا معادلې لیکو دلتا وای مساوي کېږي دویمه معادله لیکم دلتا وای مساوي کېږي وي یو وای ټي منفي 1/2 جي ټي مربع. دا دلتا وای تابع ده خو ټي متحول دی. څه شی متحول دی؟ ټي. وي یو وای په ځای وي صفر وای او وي صفر وای
چې قیمت پیدا کوي وی صفر ساین د تیتا ټي منفي 1/2 جی ټي مربع. دلته متحول ټي دی، دا باید ایکس ته واړوو. څه ته یې واړوو؟ ایکس ته. کومه معادله چې په لاس راځي هغه دغه مسیر معلومات هم راکوي چې پارابولا ده او که نه. او بل په راتلونکي وخت کې سوالونو حلولو کې هم ډیره په درد خوړل کیږي. نو راځو ټي حذفوو د ایکس له جنسه پیدا کوو. ټي د څه شي له جنسه پیدا کوو؟ د ایکس له جنسه. د ایکس په محور باندې دلتا ایکس مساوي کیږي وی صفر ایکس ټي منفي 1/2 جی ټي جمع 1/2 اے ټي مربع. وی صفر ایکس په ځای وی صفر کوساین د تیتا ټي او د ایکس په محور تعجیل صفر. نو دلتا ایکس مساوي کیږي وی صفر کوساین د تیتا ټي. دې ځنه به ټي مساوي شي دلتا ایکس بر وی صفر کوساین د تیتا. دا دلتا ایکس که د مبدا نه حرکت پیل کړي ایکس لیکي، که دلتا ایکس لیکي او که ایکس لیکي، خو مقصد به ورنه شوي تغییر مکان به وي. نو د ټي په ځای دا قیمتونه وضع کوم وی صفر ساین د تیتا د ټي په ځای دلتا ایکس پر کوساین د تیتا وی صفر. دا قیمت مې ولیکو منفي 1/2 جی د ټي په ځای دلتا ایکس پر وی صفر کوساین د تیتا چې مربع د مربع. دا مساوي کیږي وی صفر به د وی صفر سره اختصار شي دلتا ایکس ساین بر کوساین تانجن د تیتا منفي 1/2 جی دلتا ایکس مربع پر وی صفر مربع کوساین مربع د تیتا. که دا لږ ترتیب ولیکئ جی دلته ورسره لیکم 2 دلته لیکم دلتا ایکس مربع کیږي. نو اوس راځو دلتا ایکس دا به یو عدد راکوي مثلا هغې ته ای وایم. دلتا ایکس دا منفي جی پر 2 وی صفر مربع کوساین مربع د تیتا به یو عدد راکوي هغې ته بی وایم دلتا ایکس مربع. او دا طرف یې څه دی دلتا واي. دې معادلې ته که وګورو ای ایکس جمع بی ایکس مربع دی. واي مساوي کیږي ای ایکس مربع جمع ای ایکس جمع بی ایکس مربع. نو دا درجه 2 معادله ده، یو مجهول دی. نو دې نه معلومیږي چې دغه مسیر څه دی پارابولا شکل دی. کوم شکل دی؟ پارابولا. دلتا واي مساوي کیږي دغه معادله ډیره په درد خوړل کیږي هغه صورت کې چې وایي اختیاري نقطه کې دې ځای کې غوښتې وي چې دا به څومره لرې فاصله وي، یا دا نقطه یې غوښتې وي یا دا نقطه یا ښکته نقطې. نو د دې نقطو پیدا کول دپاره ټایم مستقیما نشي پیدا کوی، ځکه دغه ټایم چې موږ پیدا کوو دا نقطه او دا نقطه مو ونیوله او دلته وایم مساوي صفر کړو. اوس که چېرته دا نقطه داسې مخته راشي دلته راشي دا نقطه پیدا کوي نو دلتا واي نه صفر کیږي. کله چې دلتا واي نه صفر کیږي ټي او ټي مربع درجه 2 معادله راځي دلته ورکې د کوساین یا د ساین زاویه راځي او دا درجه 2 معادله د محمد بن موسی فرمول باندې حلوئ یا تجزیه کوئ چې هر کار ورسره کوئ د حل دپاره. نو دغه معادله حلول لږ مشکل وي. دې معادلې د حلولو په ځای پرته له دې چې ټایم پیدا کړو د ټایم په ځای مستقیما دغه قیمت وضع کوو ایکس دا معادله راکوي. نو په دې معادله کې د ټایم پیدا کول نشته. که چېرته ایکس یې راکړی وي زاویه یې راکړې وي ایکس یې راکړی وي زاویه وي صفر نو دلتا واي اسانه پیدا کېږي. که دلتا واي راکړی وي دلتا ایکس اسانه پیدا کېږي. ټایم پیدا کول یا وخت پیدا کول دپاره اړتیا نه پیدا کېږي. نو زیاتره سوالونه په دې معادله باندې حلیږي. دا هم حلیږي که څوک دې ځای نه ټایم پیدا کوي او په د ایکس په محور باندې معادله کې وضع کې تاسو ته پوره معلومات درکوي. او که د دې معادلې نه استفاده کوئ هم سوال ورباندې حلیږي. دا معادله یو بل شکل هم اخلي. دلتا واي مساوي کیږي دلتا ایکس تانجنت تیتا منفي جی دلتا ایکس مربع
پر 2 صفر مربع کوساین مربع په ځای لیکم کوساین د تیتا کوساین د تیتا که صورت او مخرج په ساین د تیتا کې ضرب کم او تقسیم هم کم په څه کې ضرب کم ساین د تیتا کې ضرب هم کم تقسیم هم کم نو دا بشي دلتا ایکس تانجن د تیتا منفي جی ساین بر کوساین دا حد جی تانجن د تیتا دلتا ایکس مربع پر 2 صفر مربع ساین کوساین مخکې ورسته لیکمه 2 صفر مربع 2 ساین د تیتا کوساین د تیتا دا جی دی چې مخرج ته راوړم مخرج ته به لاړ شي دا شکل غوره کوي 2 صفر مربع 2 ساین د تیتا کوساین د تیتا دلتا ایکس تانجن د تیتا منفي تانجن د تیتا دلتا ایکس مربع پر 2 صفر مربع دی په ځای لیکمه ساین د 2 تیتا پر جی 2 صفر مربع ساین د 2 تیتا پر جی دا 2 صفر مربع ساین د 2 تیتا پر جی مساوي د آر سره دی نو دې په ځای څه لیکم آر دا بشي دلتا ایکس تانجن د تیتا منفي تانجن د تیتا دلتا ایکس مربع پر آر دلتا ایکس تانجن د تیتا دلتا ایکس تانجن د تیتا مشترک اخلم دلتا ایکس تانجن د تیتا دلته به یو پاتې شي منفي تانجن مشترک اخیستی دلتا ایکس مو مشترک اخیستی یو پاتې کیږي دلتا ایکس بر آر دلتا وای نو دا شکل هم ځان ته غوره کوي که چیرته دلتا آر راکړی او دلتا ایکس پیدا کول وي دلتا وای او آر راکړی او زاویه دلتا ایکس دې نم پیدا کیږي د دې نم پیدا کیږي دې شکل نم د دې شکل نم دا وا د مسیر عمومي معادله که چیرې په یوه اختیاري نقطه کې سرعت غوښتوي د مسیر په یوه اختیاري وخت کې د مثال په ډول که چیرې دغه پرتاب سټاپ واچ کې صفر نه پیل کړی درته وایي چې 2 ثانیې وروسته یې سرعت پیدا که څه شی پیدا که 2 ثانیې وروسته یې سرعت پیدا کړه نو 2 ثانیې وروسته یې سرعت پیدا کړه زه فورمول فقط لیکمه خو ګټه نه کوي 2 ثانیې وروسته یې سرعت پیدا کول دپاره V2 مساوي کېږي V1 وای AT پیدا کېږي د ټي په ځای 2 ثانیې د ایکس په محور باندې 2 ثانیې وروسته یې سرعت A صفر دی نو V1 او V2 همدا مرکبه د تغییر نه کوي کله چې 2 مرکبې پیدا شوې تاسې مرکبې مربع کې جذر لاندې واخلئ سرعت درکوي یعنی استفاده ورنه نه کېږي دې یوې معادلې نه استفاده کېږي دا دلته هم چې ولیکله دلتا وای مساوي کېږي تانجن د تیتا دلتا ایکس منفي جی دلتا ایکس مربع پر 2 صفر مربع کوساین مربع د تیتا دې نه استفاده کېږي اوس همداسې مناقشه چې ذهن هم لږ پراخه شي هغه مناقشه کوم نور په مثالو کې ورنه فورمولونو استفاده نه کوم په یاد ولرئ په مثالونو حلولو کې د دې شیانو نه هم استفاده نه کوم دې معادلې نه ممکن استفاده وکړم که دې نه استفاده نه کوم هم دې نه کېږي یعنې زه اعظمي کوشش دا کوم چې دغه 3 معادلو باندې دا ټول سوالونه څنګه کم حل کم خو داسې د تحلیل دپاره چې کتاب کې باید زه هم ثبوت کړم وایي چې یو پرتاب شوی په یوه اختیاري وخت کې سرعت پیدا کړی همدا پرتاب دی په ټي وروسته یې سرعت پیدا کوي نو مثلا په ټي وخت کې دې نقطې ته رارسېدلی په دې ځای کې وي صفر ایکس مرکبه وي صفر وای مرکبه دا پیدا کوم
صفر ایکس یا صفر وای ورته وایي یا دویم به شي. که صفر ورته ورکوئ او که نه، که دا وي صفر وي دا باید وي شي، یعنې دویمی. راځه ما په ایکس مرکبې یعنې وي وکتور مساوي کېږي وي ایکس آی وي وای جې. دا مو ویلی و. د دې وکتور وي ایکس مرکبه ځان ته پیدا کوم، د وای مرکبه یې ځان ته پیدا کوم، بیا وکتور شکل ورکوم. نو د ایکس مرکبې دپاره د کومې معادلې نه استفاده کوم؟ اولنۍ معادله کې ټایم شته، د دې نه استفاده کوم. نو وي ایکس یا وي دوه ایکس د ایکس په محور دا مساوي کېږي وي یو ایکس جمع صفر ټي، ځکه د ایکس په محور باندې تعجیل صفر دی. وي دوه ایکس یا د څه وخت وروسته وي ایکس به ورته ووایم، دا وروستی سرعت دی، مرکبه ده د ایکس په محور. وي یو ایکس یا وي صفر کوساین دی تیتا. وي ایکس مې پیدا کړه. وي وای پیدا کول دپاره د همدغې اولنۍ معادلې نه استفاده کوم. نو وي وای یا وي دوه وای دا وروستی سرعت دی. وي یو وای منفي جي ټي، ځکه د وای په محور باندې تعجیل شی دی، جي قیمت لري او د منفي په طرف د ځمکې په طرف دی. دې ځنه وي یو وای شی دی وي صفر ساین د تیتا منفي جي ټي. د وي وای مرکبه شوه. کله مې چې مرکبې پیدا کړي دلته یې قیمتونه لیکم. وي ایکس په ځای وي صفر کوساین د تیتا واحد وکتور آی جمع د وي وای په ځای وي صفر ساین د تیتا منفي جي ټي د جیب وکتور. که چیرته یې مقدار غوښته وي نو د ایکس مرکبه وي صفر مربع کوساین مربع د تیتا جمع د وای مرکبه مربع وي صفر ساین د تیتا منفي جي ټي مربع جذر لاندې. دا که تاسې حل کوئ چې هر شی مخته راغلو هغه ځواب دی. وي صفر مربع کوساین مربع د تیتا ا منفي بي کل مربع دی، نو ا مربع وي صفر مربع ساین مربع د تیتا جمع بي مربع جي مربع ټي مربع منفي دوه ا بي دوه ا په ځای وي صفر ساین د تیتا بي په ځای جي ټي. انکشاف مې ورکړو. دا به شي وي صفر مربع مشترک کوساین مربع جمع ساین مربع یا ساین مربع جمع کوساین مربع د تیتا. دلته جمع جي ټي مربع منفي دوه جي ټي وي صفر ساین د تیتا جذر لاندې. دا به مساوي یو سره شي. نو اخري ځواب یې څه راشي؟ وي صفر مربع جمع جي مربع ټي مربع منفي دوه جي ټي وي صفر ساین د تیتا جذر لاندې. دا یې شو اخري قیمت. که چیرته جهت غوښته وي نو تانجن د تیتا دا مساوي کېږي د وای مرکبه وي صفر ساین د تیتا منفي جي ټي. ځکه ټایم یې راکړی، سوال داسې دی په دومره وخت وروسته یې سرعت پیدا کوي. نو ټایم معلوم، جي معلوم، تیتا معلوم او وي صفر معلوم. تقسیم د ایکس مرکبه وي صفر کوساین د تیتا. دا چې څومره عدد یې درکړو هغه عدد به وګورئ چې د تانجنت کومه زاویه ده، تاسو ته به زاویه درکړي. دا و یو اختیاري وخت وروسته سرعت پیدا کول. د ترتیب و مثال یې دې نه اسانه حلیږي ځکه هغه عدد راځي. دلته خو موږ وي صفر مخته وړو، جي مخته وړو، ټي مخته وړو. دیم عدد را کړی، دام عدد دی، دیم را کړي. دا قیمتونه چې وضع کړي 1 2 3 کېږي زر حلیږي. که چیرې داسې ویلي چې په یوه اختیاري نقطه کې سرعت په لاس راوړئ، ټایم نه، یوه اختیاري نقطه کې سرعت په لاس راوړئ، په دغه مسیر باندې یوه اختیاري نقطه درکوي، درته وایي په دې نقطه کې سرعت، په دې نقطه کې سرعت څومره دی، په دې نقطه کې سرعت څومره دی، په دې نقطه کې سرعت څومره دی، په دې نقطه کې سرعت څومره دی.
سرعت عمومي د x په محور او د y په محور نه v مساوي کیږي vxi جمع vyj. اوس vx او vy پیدا کول خو د وخت نه د مرکبو له مخې یعنی د دلتا x له مخې دلته وخت شته وخت نامعلوم دی نو د درېیمې معادلې نه به استفاده وکړو نقطې راکړې دي دلتا x v1 یې راکړی دی v2 به ورنه پیدا کړو یعنی v1 مربع هم دا مرکبې دي v2 یې پیدا کوو د درېیمې معادلې نه لیکو 2ax 2a دلتا x دا مساوي کیږي v2 مربع منفي v1 مربع. راځم د x په محور مطالعه کوم. د x په محور باندې v2 پیدا کوم ښه دا به شي a صفر دی د x په محور صفر v2 x مربع منفي v1 x مربع دا چې هغې ښه واړوم v2 x مربع مساوي کیږي v1 x مربع یا v2 x یا په vx هغه اخرنی سرعت دی ښه دویمه سرعت که v2 ورسره لیکئ که نه دا به شي v1 x څه دی v صفر کوساین دی تیتا نو د x په محور باندې مرکبه هغه پیدا شوه vx د vy پیدا کول لپاره بیا هم د همدغې نه استفاده کوم د دې ځای نه v2 مربع مساوي کیږي v2 مربع د انډکس ته اړتیا نشته vy مربع د y په محور دا مساوي کیږي 2a دلتا x 2a په ځای g دلتا x په ځای دلتا y دا v1 مربع چې مساوات نه واړم جمع به شي دا به شي v1y د y مرکبه ده v صفر y v صفر ساین دی تیتا مربع چې دی مربع vy به مساوي شي مربع v صفر مربع ساین مربع دی تیتا منفي 2g دلتا y دا دلتا y راکړي دي دلتا y څنګه کړي راکړي دي نو هلته قیمتونه لیکم v مساوي کیږي vx په ځای v صفر کوساین دی تیتا i جمع د vy په ځای دا به د جذر لاندې ولیکم دا به vy شي جذر v صفر مربع ساین مربع دی تیتا منفي 2g دلتا y ج دا د y مرکبه شو که چیرته مقدار غوښتی وي مطلقه قیمت دا مربع v صفر مربع کوساین مربع دی تیتا جمع دا مربع دا چې مربع کې فقط د جذر نه ختمیږي v صفر مربع ساین مربع دی تیتا منفي 2g دلتا y جذر لاندې مربع کلی جذر لاندې دا به شي v صفر مربع کوساین مربع دی تیتا دې مربع سره به جذر ختم شي v صفر مربع ساین مربع دی تیتا منفي 2g دلتا y جذر لاندې v صفر مشترک کوساین مربع جمع ساین مربع یو منفي 2g دلتا y جذر لاندې د مطلقه قیمت شو او چې زاویه پیدا کوو دا مرکبه مربع نه جذر لاندې تقسیم دا مرکبه چې کوم عدد درکو هغه به وګورئ د کمې زاویې تانجنت دی نو دا په یوه اختیاري نقطه کې د سرعت د پیدا کولو یوه طریقه شوه نور حفظوئ مه فرمولونه او مخکې چې ولیکو هغه په یوه اختیاري وخت کې یا لحظه کې د سرعت پیدا کولو فرمول شو دا و ساده په افقي سطحه باندې مایل پرتاب چې په تیتا زاویې سره پرتاب شوی او وی صفر سرعت سره پرتاب شوی الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وي السلام علیکم ورحمة الله